د حسین احمد صادق صاحب یو ډېر سبق آموز نظم تاسو ته شریکوم. امید دی چې تر اخره به یې راسره په ډېر توجه او تسلسل سره واورئ. د دې نظم عنوان دی مټیزه. ته د پښتنې موره پیدا وې پښتنې لورې، ته د یو پښتون بابا غیرت وې د عزت په شا، ستا د هر قدم سره زنځیر د احتیاط خو یم لالې پیغلې دا په کومه لاره سر شولې. چا درته ویل چې ځان له یار د مینې ونیسه، دا خو د پښتو پښتونولۍ قانون کې جرم دی. زه چې یار دې ونو بیا هم خبره پټه وه، یا خو به د ورځې اشارې وي یا د شپې دیدن و به ګونګوسې، خو ستا د کور خلک خبر نه وو. سترګې د کلي په پښتو کې غړولی شوې، پلار دې په پیرۍ کې شمله جګه ګرځولی شوه، مور دې د نکریزو رنګ ویښتو له ورکولی شو، ورونو دې کاږه واږه ګامونه اخیستلی شو، خویندې دې همزولو سره ټوکې وشتې کړلی شوې. پیغلې چې یاري کوي نو سمه جواري کوي، داو کې د هوس د خاندان عزت هم وبیلي، ستا په مټیستوب د کور تله خو قیامتو سم. پلار له دې د مخ ګونجو کې اوښکو قوطي جوړ کړلو، مور دې د سپین سر ویښته په لاسو شو کولی دي، ورونه دې د کوره بهر تلی نشي په ستر شو، خویندې دې اوس ګرځي غلې غلې لکه تورې وي، تا خو لکه واړه خاندان د خاورو لاندې کړو. ای نو راته ووایه چې ستا انجام به څنګه وي، ای نو راته ووایه چې ستا انجام به څنګه وي، دا خو د پښتو وطن دی چېرته پټېدلی شي، یا خو به سر وخوري د خپل یار سره به خاورې شي، یا که مو نیټه نه وي پوره او ژوندي پاتې شي. دغه ستا خاوند چې څه موده مخکې د یارونو دا چې دې ځواني نه چوړ کړي، بیا به درته ووایي ورکه شه مټیزي زه دې هسې در په در کړمه. خویندې به یې هم درته په سپک نظر کاته کوي، مور خو به یې هر وخت پیچموزې کوي تا پسې، ستا بچي به یاد وي د مټیزې د بچو په نوم، څوک چې درته ګوري وایي به دا هغه مټیزه ده، دا پیغور به ټول عمر له ستا د غاړې ډول شي.